السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګلونو محصلینو هیله لرم روغ جوړ پیاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو په د ویډیو کې ډېره جالبه موضوع ده او هغه موضوع دا ده چې موږ پرې غواړو خبرې وکړو allow normal user to log on to the server. دا د مفهوم څه شی دی؟ د دې مفهوم دا دی ملګرو چې موږ نارمل یوزرانو ته هم اجازه ورکړو چې سرور ته لاګین شي. د دې مثال تاسو ته زه اوس درکوم چې د دې مثال څه شی دی. ګورئ ملګرو دا موږ سره دی یو سرور، دا موږ سره دی ADDS سرور او په دې کې ما یوزر جوړ کړي. صحیح ده؟ فور ایگزامپل دلته تاسو زه مثال درکوم د ماهر افغان په نامه یو یوزر دی او د اډمنسټریټر په نامه بل یوزر دی. ماهر افغان هم اډمنسټریټر دی چې ما جوړ کړی دی او د اډمنسټریټر هغه بلټن اډمنسټریټر و چې تاسو وکتو چې کله ما ډومین جوړو نو لوکل اډمنسټریټر چې دی د ډومین په اډمنسټریټر چینج شو. اوس یوازې دغه دوه یوزران کولی شي چې د سرور ته لاګین شي او د سرور کې چینجز راولي. صحیح ده؟ اوس که یو کس غواړي ملګرو دلته اوس ما نور یوزران هم جوړ کړي، تاسو پام شته خان یوزر مې جوړ کړو، جان یوزر مې جوړ کړم، دارنګه سټوډنټ یوزر مې جوړ کړل. دا هغه یوزران دي چې اکټیو ډایرکټري کې ریکارډ شته، خو دا خو ما د کلاینټس کمپیوټر دپاره جوړ کړي. که دلته به یو وینډوز 10 وي هغه کې به خان لاګین شي، دلته به وینډوز 7 وي هلته به جان لاګین شي، دلته به بل اپریټنګ سیسټم وي، بل مشین به وي. دا لاندې خان جان سټوډنټ دا اکاونټ نارمل اکاونټ دی، دا خو ما د نورو پیسیانو دپاره را جوړ کړي که نه. هغوی به ریکویسټ کوي او دا به اتنټیکیشن به کېږي او بیا به هغوی دا جوین کوي که نه. نو اوس موږ غواړو دغسې دغه ته اجازه ورکړو، دغسې یو کمپیوټر ته چې په بخښنې سره دغسې یو یوزر ته موږ اجازه ورکوو چې همدې لوکل سرور ته دې هم لاګین شي. فور ایگزامپل دې سرور ته چې کله ته لاګین کېږي ماهر افغان او پاسورډ به ورکې لاګین کېدی شي، اډمنسټریټر پاسورډ به ورکې لاګین کېدی شي، خو خان یوزر چې دلته ما جوړ کړی دی په هغه ته نشي کوی چې دلته لاګین شي، ځکه دا خو یو نارمل یوزر دی. نو دا بیا مشکلات جوړوي. دغه مفهوم نن موږ وایو. اول دا چې دته ته اجازه ولې ورکوي، باید دیو لاګین نشي، دیو باید سرور ته لاګین نشي، ځکه اکټیو ډایرکټري کې به دیو ریکارډ پروت وي. دا خو ما کلاینټس دپاره جوړ کړی دی. خو که ته اجازه ورکوي اول باید علت معلوم وي چې ولې ته اجازه ورکوي. دا خبره ډېره اهمه ده. نو دا موږ په دوه طریقو اجازه ورکوی شو. اوس یې درته وایم چې یو طریقه دا ده چې راشي اډمنسټریټر ګروپ ته دیو ایډ کړي او یوه طریقه دا ده چې لاړ شي لاګان پالیسي کې لږ چینجز راولي. صحیح ده؟ دواړه طریقې به اوس موږ وایو. ملګرو بای ډیفالټ یو پالیسي لګېدلې وي، هغې ته موږ لاګان لوکل پالیسي وایو. معنا دا د سرور ته څوک لاګین شي. دې پالیسي کې بای ډیفالټ دا کسان وي. ګورئ ملګرو زه اوس څه کار کوم، دلته ما سره یو خان اکاونټ دی که نه، دا خو یو نارمل اکاونټ دی، دا ما د بل چا دپاره جوړ کړی دی او صرف به ما سره دلته پروت وي په دې اکټیو ډایرکټري کلاینټ ترې په خپل کمپیوټر کې خلاصوی شي، سرور ته نشي لاګین کېدی. دا نو بای ډیفالټ لاګان لوکل پالیسي دا وایي چې account operators, administrator, backup operator, enterprise domain controller, print operator, server operator دا یو څه ګروپونه دي. دغه ګروپونه کې چې څوک وي هغې کولی شي چې یوازې دې سرور ته لاګین شي. نو یو کار ته دا کوی شي ملګرو چې دا خان یوزر نه دی، دا اډمنسټریټر ګروپ کې واچوي. خان یوزر چې ته کله اډمنسټریټر ګروپ کې واچوي نو دلته ګوره د اډمنسټریټر ګروپ بای ډیفالټ الاؤډ دی. هر هغه څوک چې د اډمنسټریټر ګروپ ممبر وي هغه به کوی شي چې د سرور ته لاګین شي. نو کله چې تا خان یوزر د اډمنسټریټر ګروپ ممبر کو دا به داخلېدی شي. خو دلته یو بل غټ خطر هم تا جوړ کو. خان یوزر چې تا د اډمنسټریټر ګروپ ممبر کو دا اوس هر څه بیا کوی شي، دلته بیا مشکلات وي. فکر مو شته؟ بله طریقه دا ده ملګرو چې تاسو لاړ شئ او د لاګان لوکل کې تاسو د دې خان یوزر ایډ کړئ. دا به نسبتا یو ښه کار دی. دلته بیا د خان یوزر پوره واک او صلاحیت نه لري، عادي یوزر وی مګر سرور ته به لاګین کېدی شي. یوه خبره دا هم زده کوئ تاسو ملګرو چې هر کله یو یوزر په اکټیو ډایرکټري کې جوړوئ لکه خان جان ولی خان داسې یوزران جوړوئ، دا بای ډیفالټ د یو ګروپ ممبر وي چې هغې ته کوم ګروپ وایو ډومین یوزرس. نو که تاسو چېرته راځئ او دې ځای کې ډومین یوزرس الاؤډ کوئ دا بیا تر ټولو بله غټه خطره ده. دا بیخي غټه خطره بله دا ده چې معنا دا تاسو دې ځای کې ګروپ ایډ کړو ډومین یوزرس، نو ټول هغه یوزران چې هغه د ډومین یوزر ګروپ ممبرز دي اب الاؤډ شي. او تاسو ته خو ما وویل بای ډیفالټ تاسو په اکټیو ډایرکټري کې هر یوزر جوړوئ اب د ډومین ممبر د ډومین یوزر غړی وي.
نو اوس همدا کار کوو. ګوره زه دلته راځم، دې زه د مین چې له تاسو راولم. زه راځم ګوره ښه اکټیو ډایرکټري ته راځم، اکټیو ډایرکټري یوزرز صحیح ده. په دې کې د اډمنسټریټر ګروپس ته راځم او لږ تاسو باندې ګورم دا ګروپس دی ښه دا فل پاور لري. د ممبرز څوک دي؟ ګوره ماهر افغان هم د ممبر دی او اډمنسټریټر هم د ممبر دی. نو زه دې کمپیوټر ته دغه د سرور ته د دوانو یوزرانو لاګین کېدی شم. خو که زه دلته راشم ما د خان په نامه یو یوزر جوړ کړی، په ده کلیک وکړم او د ده پراپرټیز ته راشم او دا وګورم چې دا څه شي ممبر دی. ګوره دا د ډومین یوزر ممبر دی او ما تاسو ته ویل بای ډیفالټ چې تاسو هر یوزر جوړوئ هغه به د ډومین یوزر ممبر وي او ډومین یوزر یو ګروپ دی. نو دغه ډومین یوزر بیا دومره واک نه لري، ډېر کم صلاحیت لري صحیح ده. اوس زه دا وایم چې ما سره هر هغه اکاونټونه چې هغه د اډمنسټریټر ګروپ ممبر وي هغه به دې سرور ته لاګین کېدی شي او څوک چې د اډمنسټریټر ګروپ ممبر نه وي هغه نشي لاګین کېدی. دا خان صاحب اوس نشي لاګین کېدی. زه به تاسو اوس عملاً وښایم صحیح ده. زه راځم اول دا ګورم چې اوس دا څوک لاګین دی، دا اوس کوم صاحب لاګین دی. زه به راشم هو ام آی، ګوره اډمنسټریټر لاګین دی، ماهر افغان هم لاګین کېدی شي. زه ماهر افغان هم اوس چک کوم لاګ اپ بشم د نه او اوس به تاسو مخکې زه ماهر افغان یوزر ته لاګین شم صحیح ده. ماهر افغان دلته یوزر دی ماهر افغان، دا اے اف جی چین ځکه لاګین کېدی شي چې دا هم د اډمنسټریټر ګروپ ممبر دی صحیح ده. ګورئ ماهر افغان هم لاګین شو. که زه راشم ګورم تاسو ته یو ځل وښایم چې څوک لاګین شوی دی، تاسو ته به اوس پته ولګي هو ام آی. ګوره اوس ماهر افغان لاګین شوی. که دا ځل زه بیا لاګ آف شم او دا ځل په خان باندې کوشش کوم، ګوره خان یوزر حالن کې اکټیو ډایرکټري کې پروت دی خو دې سرور ته به نشي لاګین کېدی، ولې هغه دومره پاور نه لري چې داخل دي شي. دوس راځم یو کش کوشش کوي لیکي خان پیس وای the sign in method you are trying to use isn't allowed. For more info contact your network administrator. بیته به راشم او خپل اډمنسټریټر اکاونټ ته به ننوځم او پیس صحیح ده. اوس به راشم یو طریقه دا ده، تاسو ته مو ویل چې دا هر هغه یوزر چې تاسو غواړئ اکټیو ډایرکټري یوزن کمپیوټر چې هغه د هم د سرور ته لاګین شي راشي د اډمنسټریټر ګروپ ممبر یې کوي. خو تاسو ته مې چې دا ګوره مشکلات ډېر زیات لري ځکه دا شخص بیا فل پاور اخلي. نو بیا ته هم هغومره صلاحیت لري لکه څومره چې خان، او ته خو په ریل کې د نیټورک اډمنسټریټر یو خو یو عادي نفر دی. نو که هغه څه مشکلات تا ته جوړوي پړی ټوله بیا په تا راځي وروره. هر څه اډیټینګ کېږي، هر څه چې هغه مشکلات جوړ کړل او ټول مشکلات ځکه پوښتنې والا خو ته له تا څخه به پوښتنه کېږي. ممبرز د دغه ممبرز دی، زه به راشم خان به اوس خان یوزر به هم اډمنسټریټر خان یوزر چې ما اډمنسټریټر ګروپ ته ایډ کو دا اډمنسټریټر شو. اوس خان یوزر هم اډمنسټریټر شو. اوس به خان یوزر کوي شي چې همدلته لاګین شي. وینډوز آر لاګ آف کوم. اوس راځم او خان یوزر ته زه غواړم لاګین شم. اوس به خان یوزر بالکل لاګین کېدی شي. خان ګوره لاګین شو، ولې دا اوس یو صحیح اډمنسټریټر یوزر دی برو، دا اوس فل صلاحیت لري. دا صاحب اوس راځي او دلته رایټ کلیک کوي او سی ایم ډي رن از اډمنسټریټر کوي او ښه صحیح ورته خلاصیږي. ګوره رن از اډمنسټریټر خلاص کړه. نیټ یوزر ځان ته خپل یو یوزر هم جوړ کوي خان جان په خپل نوم باندې ښه او پاسورډ ورته ورکوي پیس او سلش ایډ کوي ټریپل ایډ مې ولو. ګوره یوزر هم جوړ کو دا هر څه کوی شي. نو دا تا څه وکړل وروره، تا خو یو بل یوزر اډمنسټریټر کړو او هغه اوس هر څه کوی شي. ګوره راله ځان ته یوزر جوړ کو، د خان جان په نامه یوزر یې جوړ کو چې شو خان جان په نامه یوزر یې جوړ کو. یوزر ډیلیټوي او یو ډیلیټوي بس ریکارډ ډیلیټوي ډي سی پي کې ریکارډ چینجز کوي، ډي ان ایس پویزنینګ کوي، ډبلیو ډي ایس کې مشکلات راولي. دا به څنګه چل شي؟ الله د خدای په حکم سره بیرته زر لاړ شه دا د اډمنسټریټر ګروپ نه وباسه. نو ګوره اول بس رقم چلو کې شاید هغه تا وباسي. بیا زه به لاګ اپ شم. اوس ګوره خان لاګین شوی او که نه، ولې ځکه خان پوره اډمنسټریټر تا واک ورکړو په خپل لاس. نو زه به داسې کار وکړم چې بیرته به اډمنسټریټر په توګه لاګین شم او بیرته به راشم او خان به بیرته د اډمنسټریټر ګروپ نه اخوا کړم. څه به وکړم؟ خان به د اډمنسټریټر ګروپ نه بیرته
اخوا کړم اکټیو ډایرکټري یوزر ان کمپیوټرز ته به راشم او دلته اډمنسټریټر ګروپ ته به راشم او د ممبرز چې کوم دي خان صاحب ته بیته ریموف کما یس اپلای به کوم دي نه اوکې به کوم اوس کې بیته خان غواړي لاګین شي بیا باندې شي کوي ځکه داغه نه بیته ټول واغستو خان یوزر بیته وادي یوزر شو نارمل یوزر شو نارمل یوزر چې په اکټیو ډایرکټري کې ولو که یوزر هم پروت وي خو صحیح یوزر به هم پروت وي خو نه بشي لاګین کړي ولې هغه دومره واک نه لري چې دا کار دی وکړي خان پیس بیته وای ساين ان میتھډ تا الاود نه دی یعنی ته نشي کوي چې دا کار وکړي راځو بل طریقې ته بل طریقې څنګه د ملګرو بل طریقې دا چې لاړ شه او موږ سره ځنی ګوره دلته تاسو رقم چلو کو تا خان یوزر نه اډمنسټریټر جوړ کو نو یو څوک چې اډمنسټریټر تا کړو هغه بای ډیفالت د اډمنسټریټر ګروپ ممبر شي او اډمنسټریټر ګروپ کې چې هر څوک وي هغه سرور ته داخلي دی شي نو ته سرور ته داخل کو خو سره په څنګ کې اډمنسټریټر ګروپ چې څومره صلاحیتونه لري هغه ته تم ورکړل دا یو یوزر جوړوي شي یوزر ډیلیټوي شي ډیټ ان ټایم کې چینجز کوي شي او یو کریټ کوي شي او یو لمنځوي شي ډي سی پی کې هر څه کوي شي دغه ته خپل ممبر کو بل طریقې دا چې لاړ ټولز ته او په ټولز کې لاړ شه ګروپ پالیسی منیجمنت ته لاړ شه یعنی ګروپ پالیسی دی منیج کا او په دې کې ملګرو تاسو راشي د ډومین کنټرولر لاندې چې کوم پالیسی دا په د کلیک وکړئ او دا لګ ایډیټ کړئ زبر دا لګ لوی کوم داسې تاسو لږ سم معلوم شي صحیح ده د وروسته تاسو پالیسیز ته راشئ وینډوز سیټینګز ته لاړ شئ او په هغه کې سکیورټي سیټینګ ته لاړ شئ او په دې کې لوکل پالیسیز ته لاړ شئ یوزر رائټ اساینمنټ ته لاړ شئ او لوګون لوکلی ګور څوک کوي شي چې ام دي سرور ته لاګین شي اکاونټ اپریټر اډمنسټریټر بیک اپ اپریټر دا تلاټ دي زنا اډ یوزر ان ګروپ کا یا ورته یو ګروپ انتخاب کا یا ورته یو یوزر انتخاب کا پام کاوه چې دا غلطی چتهونه کی دلته را نشي او د ډومین یوزرز په نامه چې کوم ګروپ دی دا وته چرته اضافه نه کی کدا کارتا وکړو نو په ډومین یوزر سمانه ته چې په ډومین کې هر یوزر جوړه هغه د ډومین یوزرز ګروپ ممبر وي یعنی د ورسته چې لسل شل هر څومره یوزر جوړه او په دې ګروپ کې راځي هغه ته به اجازه چې سرور ته لاګین شي دا کار چرته نه کی आवाज یو یوزر ته وخایا خان کم خان دا خان جان نه واځي خان ښه ادیز نه اوکې کا ادیز نه اپلای کا ګوره اوس دغه کسانم کوي شي خو خانم کوي شي اوس خان کوي شي چې دې سرور ته لاګین شي خو صلاحیت به مغه محدودي اډمنسټریټر غوندي کارونه بنشي کوي ما ورته څه ویل خان صاحب ته کوي شي چې دې سرور ته لاګین شي ته کوي شي ورته تاسو د ایکسپلین تر شي دا ټول لګول ولې ته کوي شي دې سرور ته لاګین شي مګر اډمنسټریټر خو بنې نو اډمنسټریټر مر صلاحیت خو نه درکوم پالیسی مې ولګوله رن ته براشم جی پی اپډیټ به وهمه جی پی اپډیټ /force او بیا براشم بیا به دا ځل نو بیخي یوازې جی پی اپډیټ وهمه دا په خاطر چې بیا وروسته موږ ته مشکلات نه کې پرې چې دا پالیسی ښه صحیح اپډیټ شي اوس به خان یوزر کوي شي چې لاګین شي مګر صلاحیتونه به کم وي دا یو عادي یوزر دی وروره فل صلاحیت نه لري وینډوز آر لاګ آف شل دی زینه خان یوزر ته راځو خان یوزر ته موږ اجازه ورکړله چې دې سرور ته دې لاګین شي اوس راځم خان چې کوم کریډنشل دی هغه ورکوم ورته پرووایډ کوم ګوره خان یوزر بالکل لاګین شي ځکه ما ورته چې ته لاګین کوی شي خو که زه وینډوز اس ته راشم او سی ام ډي وهم او د باندې رایټ کلیک وکړم او رن از اډمنسټریټر کوم نو ته څوک یې وروره چې دا کار کوي ته دا کار نشي کوي ته سی ام ډي د اډمنسټریټر په توګه نشي خلاصوي ایون دا سی ام ډي د اډمنسټریټر په توګه نشي خلاصوي دا یو نوی یوزر نشي کریټ کوي دا ډیټ ان ټایم کې چینجز نشي راوستلی ګوره زه کنټرول پینل ته راځم او دلته دا لږ زه تاسو ته لارج کوم ډیټ ان ټایم ته راځي چینج ډیټ ان ټایم باندې کلیک کوي ورته وایي هو آر یو برو ته څوک یې ته خو د یوزر یې د ډومین یوزرز ګروپ ممبر یې ته دومره غټ سړی نه چې ته دا کار کوي نو فرق مو وکړو ملګرو ډېر جالب فرق دی دا خبره تاسو ځان سره په خپل وینا کې ځان سره په خپل کتابچو کې ولیکئ چې موږ کله په اکټیو ډایرکټري کې یوزر جوړو نو ټول هغه یوزرز چې هغه د اډمنسټریټر ګروپ ممبر وي هغه د اډمنسټریټر عمره واک لري ګوره د اډمنسټریټر نه دی او هو دغه اډمنسټریټر چې کوم ګروپ وي ملګرو دا یو ګروپ دی کوم ګروپ اډمنسټریټر هغه یوزران چې دلته په اډمنسټریټر ګروپ کې وي دا به د اډمنسټریټر عمر صلاحیت لري فل صلاحیت به لري یو بل ګروپ هم دی هغه ته موږ وایو ډومین یوزر
بای ډیفالت چې ملګرو تاسو ګوره بای ډیفالت چې تاسو په ډومین کې څومره یوزرز جوړوي هغه به بای ډیفالت د ډومین یوزر ګروپ د دې ډومین یوزر په نامه یو ګروپ دی د همدې ممبر به وي او تاسو چې کوم یوزر اډمنسټریټر غواړئ جوړ کړئ هغه د اډمنسټریټر ګروپ ممبر کوي نو موږ سره بای ډیفالت یا دوه اډمنسټریټر اوسي چې اډمنسټریټر یې کاروي اوس تاسو چې کوم نور یوزر جوړوي د کلاینټس د پاره چې هغه به الته لاګین شي هغه نارمل یوزر وي او د نارمل یوزر د چا ممبر وي د ډومین یوزر نو خان جان سټوډنټ دا نشي کوي چې د سرور ته لاګین شي یوازې د اډمنسټریټر کوي شي که ته غواړې دی خان جان سټوډنټ ته اجازه ورکړي نو یو طریقه دا ده چې راشه د خان د اډمنسټریټر ګروپ ممبر کا دا به داخلي دی شي خو د سره تر ټولو غټ تاوان دا وکړو چې خان خو اوس لاګین کېدی شي خو نور ډېر کارونه هم کوي شي څومره چې یو اډمنسټریټر صلاحیت لري ټول ته ورکړه دا ته مشکلات ځان ته جوړ کړه بله طریقه دا ده چې لاګان پالیسي کې چینجز راوله لاړ شه دې کې وګوره بای ډیفالت دغه ګروپونه دي چې دا کوي شي چې یو د سرور ته لوکلی لاګین شي ته لاړ شه او دې کې د خان یوزر هم اضافه کړه دې کې ګوره موږ اضافه کو خان رالی نو دا به ته به سکارو کی دا خان به کوي شي چې د سرور ته داخل شي مګر د اډمنسټریټر عمر صلاحیت به نه لري د پښتو کې ساده په خپل ژبه ځان سره ولیکي خو پام کوئ چې چېرته دا غیر دلته ونه کوي چې دې کې ډومین یوزرز ګروپ اضافه نه کوي که دلته مو د ډومین یوزر ګروپ اضافه کړل د ده وروسته تاسو چې هر څومره یوزر جوړوئ به کوی شي چې سرور ته لاګین شي نو هیله لرم چې دا خو ډېر مفید خبرې وي دا ځان سره په خپله ژبه ولیکئ څنګه چې تاسو خوښئ چینایي پښتو عربي دري د خدای په امان